جناب شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام. یو هلک او جنۍ پر اوسه کال د استخارې له لارې او یو د بل په خوښه کوژده کړې. د وخت په تېرېدو هغه جنۍ د هلک نه بدون د کوم شرعي دلیله ستړې شوې ده او زړه یې مات شوی دی. اوس هلک ته وایي چې تا را باندې جادو کړی و هغه وخت او اوس د طلاق غوښتنه کوي. آیا حق لري؟ نه لري، هېڅ حق نه لري. د طلاق غوښتنه نشي کولی او نه پر خاوند دا لازمه ده. خلع بیا غوښتلی شي. خلع بیا دې ته ویل کېږي چې خاوند ته ووایي چې ما پرېږدې، زړه مې نه درسره غواړي، دومره پیسې به درکړم. په پیسو باندې ځان خلاصولی شي. بیا نو پیسې خاوند ورته وایي دومره پیسې غواړم او طلاق در کوم. نو که پیسې واخلې طلاق یې ورکړي بیا صحیح ده، او چې طلاق یې نه ورکړي او دا چې خالي تا په ما باندې جادو کړی او دا ماسې دعوه ده، دا اهمیت نه لري. په هغه وخت کې د سترګې پټې وي. اوس خو یو څوک دستانه واغوندي خو اودس یې وي، قرآن شریف ته لاس وروړلی سي که نه؟ دستانه چې واغوندې بیا نه سي وروړلی. هر هغه جامه چې هغه جامه ستا په بدن پورې موښتې وي او تا اغوستې دي وي، نو د هغه جامې سره لاس نه سي وروړلی. او که جدا داسې یو ټوکر وي چې تا نه یې اغوستي، هغه ټوکر د لاس او د قرآن شریف په مابینځ کې راوړې بیا لاس وروړلی سي، بیا مشکل نه لري.